یو روز سوال کړی دی وي یو سړي باندې قرضه ده ډېر اهم سوال دی یو سړي باندې قرضه ده دې له قرباني کول غوره دي که دا قرضه واپس کول غوره دي جواب د دې مسلې د آیات کې ګوره قرضه ادا کول غوره دي او لازم دي د دې نه چې د قرباني وکړي او د هغې یو څو وجې دي یو وجه دا ده چې د قرباني په باره کې خو یو قول د علماو دا دی چې دا سنت ده او قرض واپس کول څه دي لازم دي حق ده کوم علما چې قرباني ته واجب وي که د هغوی ومنو نو هغوی هم دا وایي واجب هله ده چې ستا وس رسي او چې په چا قرضوي وس رسي نه رسي دویمه مسله دا ده قرباني حق د الله دی او الله رب العزت په خپل حق کې نرمي کوي د بنده سره هر چې قرض دی دا د بندګانو دی او د بندګانو په حق کې قرض د حق د بندګانو دی او د بندګانو په حق کې الله رب العزت سختی کوي یو دا مسله ده بله مسله هغه دا ده لکه اوس کې یو سړي باندې قرضه ده او دی زه قرباني کو او دی دې کې مړ شو قیامت پورې د سره دې حق حساب کېږي که د دې په ځای د قرباني په ځای دا قرض ادا کړی وی الله رب العزت چې د قرباني تپوس نه کوي ځکه چې ده اوس نه رسېدو ورسېدی په دې مسله کې نو دی به څه کوي دی به قرض واپس کړي الا یو حال شته الا چې قرض چې دی هغه د نیټه پکې ټیم پکې مهلت وله ورکړی دی او د ده په ځان یقین دی چې هغه وخت له زره پیسې پیدا کولی شي یعنې که موږ سوچ وکړو نو تقریبا په هر چا باندې قرض شته او که داسې وي چې په چا باندې چې بس که روپۍ قرض هم دی په ده قرباني نشته مسله دا نه ده مسله دا ده چې په چا باندې قرض ده او خلک یې ترې غواړي او د ده سره پیسې دومره دي چې یا به یې په دې قرضه کې ورکوي یا به قرباني کوي نو موږ ورته څه وایو قرض ورکړه په یو سړي باندې قرضه ده ټیم پکې شته نیټه ده بله دا چې هغه په ځان یقین دی دا زه ورکولی شم زه مزدوري کوم زما کاروبار دی یو شی بل شی دا به زه ورکوم نو دې قرباني به کوي او کولی شي خو بعض خلک داسې کې هم په ځان بوج جوړ کړي صرف دې دپاره چې خلک به راپسې څه وایي دې په قرضه د پاسه قرض وکړي او قرباني وکړي نو څومره ځان په تکلیف کو اوس به دې هغه زړه قرضه مو ورکړي کومه چې په ده باندې ده او نوې قرضه د څه د لاسه وه هغه د قربانۍ د لاسه ځان ته یې مسله ښه ډېره کړه نو چې کله د باندې هم قرضه وي خلاصه د مسلې دا شو او تا نه دا قرضه غوښتی کېږي چې راکړه پیسې زما واپس او تا سره پیسې دومره دي چې قربانۍ کې به یې لګوي یا به قرض کې ورکوي نو قرض ورکړه قرض ورکول پکار دي ځکه چې دغه حق دی د هغې واپس کول لازم دي والله اعلم